आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक डियर स्टूडेंट په نننی ټاپک کې مونږه دوه شارټ ټاپکونه دي د دې دوه ارګانیل په اړه کې یو تم وایو پر اکسیسوم او بل ته ویل کېږي ګلایکسیسوم شارټ ټاپکونه دي په اړه کې خبرې کوو چې دا سری او د دې کار سره صحیح شو اول دي شروع کوو پر اکسیسوم چې د زم سره کم ارګانیل دی په کم ځای کې د مونږ کېږي او د دې زم سره کار سره صحیح شو خبر یا ساتي پر اکسیسوم ګلایکسیسوم د دې چې کوم سټرکچر دی هغه تقریبا د لایسوسوم په شان دی د پراکسیسوم او د ګلایکسیسوم چې کوم سټرکچر دی هغه تقریبا د لایسوسوم په شان دی شو خو په لایسوسوم کې چې کوم انزایمز دي او په پراکسیسوم او ګلایکسیسوم کې چې کوم انزایم دي د دې سری مختلف دي نو سټرکچر د دوه سره هغه تقریبا هغه یو شان دی شو نو دا زم سره دا د سمال ممبرین باونډډ باډیز دي ممبرین باونډډ باډیز دا مطلب دا هم څه د لایسوسوم په شان دي د هم څه چا پیره دی یو سنگل ممبرین د نه چا پیره دی ټیک شو خجل دا په کوم ځای کې موجود دي دا زیاتر په یوکریاټک سیلز کې دا موجود دي په کوم سیلز کې دا موجود دي په یوکریاټک سیلز کې دا موجود دي نو پای کې سره راځي پای کې راځي فنجای پلانټس پرې کې راځي او انیمل سیلز پرې کې راځي صحیح شو نو انکلوډینګ پلانټ اینڈ انیمل او سره فنجای چې کوم سیلز دي دا ټوټل یوکریاټک سیل دي پدې کې دا پر اکسیسوم سره دا پریزنټ ټیک شو کومنګ د دې سایز تو ګورو سایز د دې تقریبا 0.5 مایکرومیټر دی په ډایمیټر کې کله دې د سایز خبرم وکړو دا 0.5 مایکرومیټر دی په ډایمیټر کې صحیح شو دا سایز سره د ډیر زیات وړو کې دی نو د دې وړو کې سایز د لاسه دې ته څه ویل کېږي دې ته مایکرو باډیز ویل کېږي پر اکسیسوم ته بل نوم څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي مایکرو باډیز مایکرو مین سمال او باډیز کو سټرکچر شو صحیح شو نو دا داسې سټرکچرز دي چې ډېر سایز سره هغه ډېر زیات وړو کې دی نو په دې وجه باندې ته څه ویل کېږي مایکرو باډیز دې ته ویل کېږي ټیک شو اوس خبره کوم چې په انیمل سیلز کې دا په کوم ځای کې موجود دي او په پلانټ کې دا په کوم ځای کې موجود دي صحیح شو نو خبر یا ساتي په انیمل کې دا زیاتره په کوم سیلز کې موجود دي کوم چې زوم سره لیور سیلز دي او کډنی سیلز زیاتره د پدې کې موجود دي پر اکسیسوم په انیمل کې په کوم سیلز کې دا موجود دي زیاتره دا په لیور سیلز کې موجود دي او په کډنی سیلز کې دا موجود دي ټیک شو په لیور سیلز کې او په کډنی سیلز کې دا موجود دي صحیح شو او دا خبر خو آل ډونګه چې د دې سټرکچر چې کوم دی نو هغه سره هغه د لایسوسوم په شان دی ټیک ده خجی they contain enzymes which break down the hydrogen peroxide اوس په دې کې داسې انزایم دي چې هغه څه چل کوي هغه هایدروجن پراکساید سکه هغه ډیګریډ کوي هغه ماتي سته ماتي واټر ته او اکسیجن ته ځکه مونږ ته پته را تاسو په کیمستري کې دا خبر بار کړی چې هایدروجن پراکساید سره دا یو اکسیډایزینګ ایجنټ دی د سره مطلب اسیډیک نیچر دی نو د سره د اکسیډایزینګ نیچر دی نو د څه کاس کې د اکسیډیشن کاس کوي نو چې کله هم د اکسیډیشن کې د غیر سره سیلز او نور ارګانیل سکیږي د خرابېږي نو پکار سره پکار دا چې د هایدروجن پراکساید موږ سکو دمګ نیوټرلایز کو زموږ سیل د سکی د نیوټرلایز کی نو د دې د نیوټرلایزیشن لپاره سره ریسپانسیبل دي د دې لپاره انزایمز ریسپانسیبل دي او دغه انزایم را لګي او د هایدروجن پراکساید سکه د ماته ستا د دینه واټر جوړي او اکسیجن د دینه جوړي دا ریاکشن زوم سره په داسې طریقه باندې دا زوم سره د هایدروجن پراکساید نو د هایدروجن پر اکسیډیز په ماده سره د دې انزایم په ماده سره د ستما چی د ماچی واټر ته او اکسیجن کې استعمال ماچی نو وس واټر چې دی او اکسیجن چې دی نو دا خو ټاکسیک نه دي دا خو دومره لپاره ضروری دي خو دا هایدروجن پراکساید چې دی نو دا سره د ټاکسیک دی دا سره د کوروسیو دی د سیلز او نور ارګانیل سکه د خرابي نو د دې نیوټرلایزیشن پکار دی نو د دې نیوټرلایزیشن لپاره سره ریسپانسیبل دي د دې لپاره انزایمز ریسپانسیبل دي او دا غي یو اگزامپل یا ساته غي دمغه سوایو هایدروجن پر اکسیډایز غي ته ولیکي ګنده هایدروجن پر اکسیډایز د مات کې ستا واټر ته او اکسیجن ته نو دا په کم ځای کې کېږي دا کې زم سره پر اکسیسوم کې صحیح شو خي بل hence and prevent the cells from the corrosive effect of hydrogen peroxide خبر مونږ چې already دا هایدروجن peroxide چې دی نو دا سره دا اکسیډایزینګ ایجنټ مطلب د اکسیډیشن کاس کوي نو چې کله د اکسیډیشن کې د دې سره به سیلز او نور ارګانیل سکیږي هغه به دغه به کوروژن کاس کیږي صحیح شو بل خبر یا ساتي په انیملز کې کوم خبر او کړه چې په انیملز کې دا په لیور سیلز کې او په کډنی سیلز کې دا مونږ کېږي پر اکسیسوم په انیملز کې په لیور سیلز کې او په کډنی سیلز کې دا مونږ کېږي اوس په پلانټس کې دا په کوم ځای کې مونږ کېږي نو خبره ساتي په پلانټس کې دا په لیوز کې مونږ کېږي په پلانټس کې دا په کوم ځای کې مونږ کېږي دا په لیوز کې مونږ کېږي او په لیوز کې د دې کار سره دا پوټو ریسپایریشن کوي
پوټو ریسپایریشن کې دا هیلپ ورکوي. اوس پوټو ریسپایریشن څه ته ویل کېږي؟ که موږ د پوټو ریسپایریشن ته وګورو که نه دا په اصل کې دوه ورډز دي. یو ته موږ فوټو وایو بل ته څه ویل کېږي؟ ریسپایریشن. فوټو مینز لایټ او ریسپایریشن دا یو سره بریک ډاون پروسس دی چې په دې کې څه کېږي؟ په دې کې انرژي پیدا کېږي. صحیح شو. اوس ګوره څه کوي چې کله لایټ مطلب د نور رڼا ده نو پلانټ به څه کوي؟ پلانټ به کوي فوټوسینتھیسس. فوټوسینتھیسس به څنګه کوي؟ کاربن ډای اکساید او واټر به څه کوي؟ دا به کمباین کوي د کلوروفیل مالیکول په پریزنس کې او د دې نه به څه جوړوي؟ د دې نه به جوړوي ګلوکوز او اکسیجن به د دې سره بای پروډکټ راځي. خو که اوس پلانټ د لایټ په پریزنس کې ریسپایریشن کوي نو دغه پروسس ته بیا موږ څه وایو؟ دغه ته ویل کېږي فوټو ریسپایریشن. دغه پروسس ته بیا څه ویل کېږي؟ فوټو ریسپایریشن. چې کله پلانټ د سن لایټ په پریزنس کې څه کوي؟ ریسپایریشن کوي نو دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته ویل کېږي فوټو ریسپایریشن. نو دا فوټو ریسپایریشن په اصل کې په کوم ځای کې کېږي؟ دا کېږي زموږ سره په دې ارګانیل پر اکسیسوم کې دا کېږي. صحیح شو. نو د دې کار خو یو موږ وی چې دا څه کوي په انیملز کې د هایدروجن پر اکساید دا کوروسیو افیکټ څه کوي؟ دا نیوټرلایز کوي او په پلانټ کې د دې کار دا دی چې په پلانټ کې دا څه چل کوي؟ دا فوټو ریسپایریشن په دې پر اکسیسوم کې کېږي. ټیک شو. دا څه زموږ سره دا شو زموږ سره پر اکسیسوم. صحیح شو. بل ته وایو ګلای اکسیسوم. اوس ګلای اکسیسوم په باره کې خبره کوو چې دا سره زموږ سره او د دې فنکشنز دي په سیلز کې. صحیح شو. نو خبره ساتئ ګلای اکسیسومز آر اونلی پریزنٹ ان پلانٹ سیلز. مطلب دا په انیمل سیلز کې نشته، دا صرف او صرف په پلانٹ سیلز کې موندل کېږي. ټیک شو. یو خبره. بل abundant in the plant seedling. اوس هغه پلانټ چې هغه سه هغه سمالي هغه صحیح هغه سمالي نو په دې کې د په زیات مقدار کې ولې ځکه د دې سمال پلانټ څه کېږي؟ د دې ډیولپمنټ کېږي. مطلب دا څه کېږي؟ دا لویږي. نو چې کله دا لویږي نو د دې لپاره به انرژي صحیح هغه به زیاته پکاري. ټیک شو. نو په دې وجه باندې دا په دې سیډلینګ کې صحیح په زیات مقدار کې صحیح شو. It contain enzyme like اوس په دې کې کوم انزایم مونږ کېږي؟ مثال په تور باندې ګلایکولیک اسید اکسیډایزو او بل تمګه سوایو کیټالیزو. ګلایکولیک اسید اکسیډایزو او کیټالیز دا انزایم د تاسو په کورس کې دا ورکړي دي. دا انزایم په دې کې دا موجود دی. ټیک شو. و د دې کار سره it involved in the conversion of fatty acid into carbohydrate. دا دې څه چل کوي کنه چې دا د فیټس نه څه جوړي او یا د فیټي اسید نه دا څه جوړي؟ دا کاربوهایډریټ جوړي. دا څه چل کوي؟ دا د لیپیډز نه او یا د فیټي اسید نه څه جوړي؟ دا کاربوهایډریټ جوړي. او خبرې یې ساتئ هر هغه ریاکشن چې په هغې کې د نان شوګر مالیکول نه څه جوړېږي؟ شوګر مالیکول جوړېږي. اوس دا کاربوهایډریټ چې دی دا زموږ سره شوګر دی او دا فیټي اسید او یا لیپیډ چې کوم دي نو دا زموږ سره نان شوګر مالیکول دي. نو خبره یې ساتئ چې کله هم د نان شوګر مالیکول نه څه جوړېږي؟ د دې نه شوګر مالیکول جوړېږي نو د ریاکشن ته سپیشل نوم ویل کېږي. دغې ته ویل کېږي ګلوکونیوجینیسس. دا نوم د ځان سره یا ساتئ. دې ریاکشن ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ګلوکونیوجینیسس. دې ته ویل کېږي نیوجینیسس. دې ته ویل کېږي دا هر هغه ریاکشن چې پای کې څه جوړېږي؟ کاربوهایډریټ یعنی شوګر مالیکول جوړېږي د نان شوګر مالیکولز نه. نو دغه ریاکشن د څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ګلوکونیوجینیسس. نو دا ګلوکونیوجینیسس په کوم ځای کې کېږي؟ دا کېږي په ګلای اکسیسوم کې دا کېږي. ټیک شو. یو کار خو لدی دا شو. بل Glyoxysomes are absent in the seed pore in the lipid. اوس هر هغه سیډزو چې په هغې کې د لیپیډ مقدار سے هغه کمی هر هغه سیډزو چې په هغې کې د لیپیډ یعنی د فیټي اسید مقدار صحیح هغه کمی نو په هغې کې بیا د ګلایکسوسوم صحیح دا ایبسنټ دی. دا بیا نه. ټیک شو. و د دې کار سره لیپیډ ریډ سیډ. اوس هغه سیډزو چې پای کې صحیح پای کې لیپیډز په زیات مقدار کې لکه مثال په تور باندې سویابین زموږ سره داسې سیډ دی چې په دې کې لیپیډ صحیح هغه په زیات مقدار کې سویابین په دې کې صحیح په دې کې لیپیډزو په زیات مقدار کې. نو اوس په دې سویابین سیډ کې د دې پر اکسیسوم د ګلایکسیسوم کار سره د څه کوي؟ ګلایکسیسوم انوالو ان د بریک ډاون اف لیپیډزو. په کم سیډز چې هغه صحیح پای کې لیپیډ په زیات مقدار کې نو دا ګلای اکسیسوم څه چل کوي؟ دغه لیپیډز ماته د سره لپاره د انرژي لپاره د سره لپاره د انرژي لپاره ځکه چې کله هم سیډسو هغه مطلب دا غینه سیډلینګ کې دا سیډلینګ بیا څه کې گروث کوي نو د انرژي ضرورت پیږي. نو زیاتره انرژي هم ته پته راغه په لیپیډز کې دا نو دا ګلای اکسیسوم څه چل کوي؟ دغه لیپیډز ماته او د دې نه دا ساخلي د سیډ ټیم انرژي اخلي او چې د دې نه کم سیډلینګ ډیولپ کیږي هم د دې نه ساخلي هغه د دې نه انرژي اخلي. ټیک شو. نو دا وسه پورې دا لیکچر پوره دی. مونږه پکې سو وی پراکسیسوم دا غي مونږه انټروډکشن وکړو دا غي مونږه فنکشن وی. صحیح شو. چې امپورټنت خبره پکې دا ده چې پراکسیسوم په آل یوکریاټیک سیلز کې مونږ کېږي. صحیح شو. کاغه مطلب سره فنګل سیلز دي مطلب فنجای دي پلانټس دي او انیمل دي.
خدا glyoxysome سره دا اونلی په پلانټ سیل کې کیږي دا مونږ کېږي صحیح شو دا اوس په دا لیکچر پوره ده ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې بعد یو ټاپک سره ملاقات کوو ثانک یو سو مچ او زه سیټ کې کوم تاسو ته د دینه سکرین شاټ واخلې د نوټس جوړول لپاره ثانک یو